نو یو عمل د توبې سکشلو څخه وروسته دا عمل ضروري دی چې انسان به د بیکاره دوستانو د محفله څخه ځان جدا کوي. او دویم دا دی چې د توبې اراده او سوچ چې سړی رالی دې خبرو ته به تاخیر او ځنډ نه ورکوي. ځکه د توبې سوچ د انسان په دماغ کې رالی، علماو لیکلي دي دا د الله تعالی د طرفه یو میلمه دی چې الله تعالی ستا په دماغ کې بهترین استازی ستا دماغ له راواستوي. او تاسو زموږ معاشره کې ګورئ چې میلمه کله یو کور له راسي، په هغې کور کې د دې میلمه قدر وسي، نو هغه میلمه بیا راځي بیا راځي بیا راځي، دې کور له راځي ځکه دې کور کې د عزت دي. او چې کله یې میلمه کور ته راسي، په هغه کور کې د میلمه بې قدري و بې عزتي وسي، هغه میلمه بیا هغه کور له دوباره بیا نه راسي. او چې الله تعالی د توبې سوچ او درله راوستی، دا د الله تعالی استازی دی، دا د الله تعالی میلمه دی، ستا دماغ ته یې راواستوی. نو د دې میلمه په دې دماغ په کور کې قدر دا دی چې د دې میلمه په غوښتنه باندې عمل دستي وکړه، ځنډ مه ورکوه. او که ته وایې چې ته د سبا به توبه وکړم، بل سبا به یې وکړم، اوس ځواني ده چې لږ عمر تېر شي، څه وکړم، د دې میلمه ناقدري دې وکړله. او د کوم میلمه چې ناقدري وسي، هغه بیا هغه کور له راتګ بندوي، بیا هغه کور له هغه راتګ نه کوي. نو په دې خاطر باندې چې دویم چې کله په کم وخت کې د توبې فکر دماغ له یوه ذره راشه وسو، دستي به په هغه ساعت کې دا سوچ کوي چې بس اوس توبه کاږم. ځکه کله سړی په ځواني کې ګناه سوي او په بوډاواله کې لا توبه نه کښلې، نو بیا خو د دې سړي دپاره دوې توبې پکار دي. یوه توبه به هغه د ځوانۍ د اعمالو څخه کاږي، دویمه توبه به د دغه تاخیر او د دې ځنډ دا جلا ګناه ده، د دې به د جلا د الله څخه توبه کاږي. یو چې دې په ځوانۍ کې کومه ګناه وکړله، هغه جلا ناروا وه. او دویم چې دا دومره وخت یې وله ورکوي چې در دې اوسه تا توبه نه ده کښلې، دغه ځنډ جلا ګناه ده، د دې به جلا ګناه کاږي. او امام غزالی رحمه الله لیکلي دي چې بل عمل، دریم عمل د توبې څخه وروسته به دا کوي چې کم پوره زاړه تعلقات دي، هغه زاړه تعلقات به ختموي. چې د کم چا په خاطر ته په ګناه کې اخته سوی، د هغې ټلیفون ختمول، د هغې میسج ختمول، د هغې رابطه د خپله ټلیفونه غورځول، بس د هغې سره چې کم د تعلق ذرایع دي هغې به ټوله ختموي بس. او دا کیدی نسي چې ته دا د ځانه سره، د دې معنا دا چې پر ځان به اعتماد نه کوي چې یاره اوس خو نو ما توبه وکړه، دوباره بیا ما څوک په ګناه کې نسي اخته کولی. دې ته ویل کېږي خود اعتمادي. امام غزالی رحمه الله وایي د توبې څخه وروسته خود اعتمادي به نه کوي، چې د کومو ذرایعو په وجه باندې ته په ګناه اخته سوی، که د ټي وي په وجه اخته سوی، که د ټلیفون په وجه اخته سوی، که د یو بیکاره انسان په وجه اخته سوی، که د یو بیکارې زنانې په وجه اخته سوی، که په هره ذریعه باندې ته په ګناه اخته سوی، پر ځان به د اعتماد نه وي چې اوس دوباره زه په ګناه نه اخته کېږم. هغه تدبیرونه به ټول ختموي، هغه تعلقات به ختموي. او دا ممکنه نه ده چې ته د ځان باندې دونه اعتماد ولرې چې زه به صرف دا جواب د ټلیفون اورم، زه به دا پیغام اورم، زه به دا ټلیفون استعمالوم، زه به دا ټلویزیون او دا ټي وي او دا شی به زه استعمالوم، لیکن زه به د ګناه څخه ځان ګورم. دا خود اعتمادي، دا این خیال است و محال است و جنون، دا د لیونتوب فکر دی، دا سړی کولی نشي. یوه ورځ به ته هغه جواب ته، هغه پیغام ته جواب نه ووایې، یوه ورځ به هغه ټلیفون ته جواب نه ووایې، یوه ورځ به هغه بټن ته ګوته نه وروړې، لیکن درېیمه ورځ، دویمه ورځ، څلورمه ورځ یې ضرور برته شیطان په دې اخته کوي. نو هغې حالاتو څخه به ځان ګورې او د هغې حالاتو څخه به ځان، هغه شان به د دماغ څخه بلکل ختموي. کله د ګناه په وخت کې د سړي څه سوي، کله کله انسانان دي، نوجوانان دي، د هغې جذبات دي، کله د سړي سره تصویرونه ورسره وي د ګناه د وخت، په دې وخت کې ما دا میلې کولې، کله سړي د غلطو خلکو سره تصویرونه اخیستي، کله د سړي سره بې لباسه تصویرونه ورسره وي، او کله د سړي سره هغه زاړه یاداشتونه ورسره وي. هغه د ژمې زمانه ده چې د انګېټۍ سر دې پورته کړي، دا ټوله پکې واچي.
ځکه د دې په خاطر باندې تا ته هغه زړې خبرې په یاد راځي، هغه زړې خبرې برته ستا د ګناه د واقع کېدو ذریعه ګرځي. علماو دا لیکلي دي یو سړی په شرابو باندې عادي دی چې په کومو ګیلاسونو کې د شراب څښل، نو هغه سړي د شرابو څخه توبه وکړله. اوس د ده دپاره جایز نه دی چې هغه ګیلاسونه بیا استعمال کړي، که څه په دې کې دی اوبه څښي، ځکه د دې ګیلاس په لیدلو د دې ګیلاس د اوبو څښلو په خاطر دته هغه د شرابو نشه، هغه د شرابو عادت، هغه د شرابو زمانه برته په دماغ کې ورځي. نو د دې سره دا خبره ډیره ضروری ده چې هغه زاړه تعلقات چې د کومو ذرایعو په خاطر باندې سړی په رښتیا باندې توبه کوي هغه به ټولو ختموي.